د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د مور کلمه داسې ده، یعنی چې ژوند ورڅخه پیل کیږي. پوهانو رښتیا ویلي، د مور یوه دعا د انسان ژوند بدلوي. مور هغه هستی ده چې خپله ژاړي او اوښکې تویوي، خو تا خندوي او خوشحالوي. نو حتی په غلطۍ هم خپله مور ونه ژړوئ، ځکه چې د مور په حق کې ستاسو وړه غلطي به الله جل جلاله ناراضه کړي. وایي چې لومړنۍ ښوونکې مور ده، د ژوند لومړی ملګرې مور ده، او مور ټوله هستی ده. درنو او پتمنو میندو څخه مو هیله دا ده چې د روان کال د دلوې له 3 نیټې څخه تر 6 نیټې پورې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزڼ 2 څاڅکي واکسین ورکول هیر نه کړي. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ځوانانو ستړي مشئ. سلامت اوسئ مولوی صاحب محترمه. مولوی صاحب اجازه خو به وي چې یو څو شیبې در سره کینو او یو د خیر مشوره در سره وکړو. امید راځئ، هر کله راشئ. بیا مشوره خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده او په مشوره کې خیر او برکت او اصلاح وي. سنگینه راځه د مولوی صاحب تر څنګ به کینو. سمه ده امید جانه. مولوی صاحب چې ستاسو وخت ونه نیسو. نه سنگینه وروره، زه اوسګار یم. لږ مخکې مې د یوې مهمې مسئلې په باره کې مطالعه کوله چې له مطالعې فارغ شوم. همدلته د جومات مخې ته په چمن کې د مرغانو اوازونو ته غوږ شوم. ډېر ښایسته ځای دی او د مرغانو اوازونه هم خوند کوي. هو امیده، دا ونې بوټي، مرغان، دا ټول زیروح او غیر زیروح د رحمان پروردګار ثنا او صفت بیانوي. بالکل مولوی صاحب همداسې ده. ښه تاسو د مشورې خبره کوله، اوس به اصل موضوع ته راشو، خبرې به پې وکړو او د خیر او اصلاح طریقه به یې ولټوو. مولوی صاحب موږ د کلي د سړکونو په باره کې له تاسو سره مشوره کوله. سنگین ښه وایي مولوی صاحب، زموږ د کلي ډېرو برخو ته سړکونه نه دي ورتېر شوي. د سیند د غاړې ځمکې هم سړکونه نه لري. که سړکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي، ځمکې به هم ښې ابادېږي. ټیکټر به ورځي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولوی صاحب سنگینه ستا خبره مې بیخي په زړه ولګېده. له سړکونو سره ډېرې ګټې تړلې دي. دهقانان به خپل حاصلات په اسانۍ سره بازارونو ته رسولی شي. د خلکو په کارونو کې به اساني هم راشي. همداسې ده. ښه نو په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده چې زه څه خدمت کولی شم؟ زموږ مقصد دا دی چې تاسو د دین عالم یاست او کلیوال تل د خیر کار ته رابولئ. که مهرباني وکړئ چې کلیوال د سړکونو په خیر او برکت وپوهوئ او د سړکونو جوړولو ته یې راوهڅوئ. دا کار به ولې نه کوم؟ دا خو د خیر او ثواب کار دی. زه ستاسو نه مننه کوم چې د خیر او ثواب په کار کې مو در شریک کړم. مولوی صاحب الله دې عزتمن لره چې زموږ د خلکو زړونه او ذهنونه روښانوي او د خیر لارې چارې راښیي. الله عظیم الشان دې ستاسو په شان د خیر او د جامعې د اصلاح لپاره ځوانان ډېر ولري. خو زما په زړه کې یو بله خبره هم راګرځي. مهرباني وکړئ مولوی صاحب، کومه خبره؟ زه وایم چې دا خبر د کلي له نورو مشرانو سره هم شریکه کوي چې د هغوی مرسته هم را سره وي او کلیوال حشر ته راوبولي. هغه د چا خبره غوړي به لا غوړ شي. هو رښتیا وبښئ مولوی صاحب، یوه ډېره مهمه خبره را یاده شوه. د دلوې میاشتې له 3 نیټې څخه تر 6 پورې کور په کور د ګوزن د واکسین کمپاین پیلیږي. ما ویل که کلیوال خبر کړي چې ټول خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او هیڅوک هم ترې پاتې نشي. اوهو چنارګله د ژرندې ګله، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وایم کور دې لغلی ډک شه عاشقه، څنګه داسې په څنګ رانه تېرېږي؟ په څنګ ځکه تېرېږم چې ډېر ضروري کار لرم. ما وایي که نږدې درشم بیا مې په عذابوي او راته وایي چې راځه کښېنه مجلس راته وکړه. اوس دې هم نه پرېږدم، را وګرځه کور دې لغلی ډک شه. د خوشحالۍ او اتڼ وسله دې هم تر څنګ پټه نیولې ده. نه نه له کاره به مې نه باسې، 100 کارونه راته پراته دي. ته خو وزګار خېلې، په ما به غرض نه لرې. هو ګوره په خپله خوښه را وګرځه، وایم کور دې لغلی ډک شه.
ډول در سره دی، یوه پنجه ډول راته ووهه، بیا نو چاپ چیرې ځې په مخه دې ګلونه. یاره چنارګله نن د ډول وهلو ته نه یم وزګار، ځم د کلي میدانۍ ته. د کلي په میدانۍ کې څه ګلونه کوې؟ د کلي په میدانۍ کې ډول وهم او کلیوال د خیر له کاره خبروم. د څه شي د خیر کار یادوې؟ کور دې له غلۍ ډک شه، خو ما هم پې خبر که. ګوره و چنارګله چې ځان خبروې بیا نو د کلي میدانۍ ته راشه، ډول به واورې او په هر څه به ځان خبر کې. دومره ناز و نخرې مه کوه، وایم کور دې له غلۍ ډک شه. که راو نه ګرځېدې په زور دې راګرځومه، راوګرځېږه. ای په زور دې راګرځومه، منډې مه وکړه، خیالي مې پرېږده. څه دې ویل چنارګله؟ وایم کور دې له غلۍ ډک شه، چې عاشق درنه خلاص نه شي، راویې ګرځوه چې یو پنجه ډول پې ووکړو. وایم بېغمه اوسه، عاشق څه د آس غوندې ګړندی هم شي، د خیالي ګل له پنجو نه شي خلاصېدی. د هغسې په کش کولو یې راوله. ما دومره زارۍ ورته وکړې، زما خبره یې په ځمکه وغورځوله. ای چنارګله درته مو ویلې که نه چې د کلي میدانۍ کې ډول وهمه پرېمېږده که نه. دا د کلي په میدانۍ کې د څه لپاره ډول وکې؟ خلک را خبروم چې د کلي د سړکونو د جوړولو لپاره اشر وکړي. وی وایم کور دې له غلۍ ډک شه، دا خو ښه خبره ده، په اشر کې به مونږ هم برخه واخلو. خو اول زما او د خیالي زړونه ښه که، ښه ډول راته وغربوه چې زه او خیالي ښه شپږ مخه یتان درته واچوو. یاره چنارګله چې نه به پرېږدې که نه، دا یې ډول راځه یتاړ ته مخته شه. یله چنارګله را میدان نه شه، وایم هله دغسې وایم بس د قلندرې سندره ورسره واخله، هله دغسې بس د قلندرې ویللی ربونه، هلئ بیا یې وپرېږدئ چې زینه جمع دغسې چنارګله وناوه خدا دغسې ویم لکه لاټي غوندې راتاو شه. خیالي ګله هله وایم کور دې له غلۍ ډک شه، لکه ملاقي کوتره واوړه راواوړه. هله شاباس. ملالۍ ته څه شی مینځې؟ واړه واړه شالونه، واړه واړه کمیسونه او واړه واړه جاکټونه. د څه شي واړه شالونه، واړه کمیسونه او واړه جاکټونه؟ د نانځکو. ما وایي چې نانځکې به مې ښکلې ښکاري او رانه خوشحاله به شي. نو نانځکې کله کله درنه خفه کېږي؟ هو خود رانه خفه کېږي. په څه شي درنه خفه کېږي؟ چې جامې او شالونه یې خیرن شي، چې دوی په خاورو کې رانه سپېرې شي. ښه بیا خو یې نو ښې ساته چې تل درنه خوشحاله یي. هو خود یې ښې ساتم، زما ساعت هم ورسره تېر وي. نانځکې دې څه نومیږي؟ ډېر ښکلي نومونه یې دي. یوه بدرې جماله، بله ګلاندامه، بله یې لیلا. چې چېرته ښکلي نومونه دي تا په خپلو نانځکو ایښي دي. لکه چې پلار دې راغی. هو هغه دې پلار مې راغی. پلاره ستړی مه شئ. ښه ده چې لورې، الله دې په برکت لره. امین. د ملالۍ پلاره ستړی مه شې. خیر وسي، خدای دې مخ واروه. ملالۍ لورې، پلاره څه دې ویل؟ پلار دې جار شه، ته یو ځل ما ته راشه چې په سر د لاسونه راتېر کړم او ودې نازوم. ښه ده پلاره. ملالۍ بیا څه خدمت کړی دی چې نازوې؟ صدیقې ته غوږ کېږده، دا د څه شي غږ دی؟ دا خو په کلي کې ډول وهل کېږي. ته خبره یې چې دا ډول ولې وهل کېږي؟ نه نو څه خبره یم؟ دا ډول د اشر ډول دی. نو اشر یې د څه لپاره کړی دی؟ ټول ځوانان او کلیوال ورغلي دي، سنګین هم ورغلی دی او ټول په یوه اتفاق په اشر کې لګیا دي. ښه نو په دې کې د ملالۍ خبره تا څنګه راواخیسته؟ کلیوالو نیت کړی چې د کلي هرې برخې ته به سړکونه ورتېروي او دا هم د ملالۍ له برکته. دا ټول د اشر کار د ملالۍ د هغې رسامۍ نتیجه ده
چې د کلي رسم یې ایستلی و او د کلي هرې برخې ته یې سرکونه ورتېر کړي وو. ښه نو کلیوالو زما رسم خوښ کړی و؟ هو ډېر یې خوښ کړی و. ویلي وو چې د دې رسم غوندې به د کلي هر ځای ته سرکونه ورتېروو. دا خو نو بیا ملالۍ په دې ارزي چې ونازوله شي. کلیوال وایي چې د کلي هرې برخې ته سرکونه ورتېر شي، ځمکې به ښې آبادېږي، حاصل به یې بازارونو ته ځي او کلیوالو ته به د ګټې وټې طریقې جوړې شي. د نرۍ او مینې وریجې دیګ خو ډېر ښه تیار شو. د صبر چې سر یې خلاص کم. واه واه، نام خدای دې وي، وریجې ډېرې ښې پخې شوي دي. څومره خوږه خوشبويي ده. اوهو، نام خدای دې وي، نن خو دا ټول کور د مینو وریجو وږمو نیولی دی. ګوړه ګوړه وایه، خوله به دې خوږه وي. مینې وریجې لکه مشوي، هماغه پروني شلغم مې تاودې کړي دي. ګوره پلوشي، هسې به مې اشتیا نه سوځی. د شلغم او د مینو وریجو د وږمو د ځمکې او اسمان فرق وي. ښه چې داسې ده نو راځه لاسونه دې ومینځه، زه به وریجې راوړم. ښه راواچوه اوبه. نیسه لاسونه، دا صابون هم در واخله، زه به ګرمې اوبه در واچوم. سمه ده. زه به د صفیې په سر دسترخوان هوار کړم، بیا به وریجې راوړم. وایم بیخي مې خوښه ده، خو بلا یې مه تر مخې کوه. زر یې راوړه چې پرونۍ لوږه مې ملا په زړه کې ده. ښه ده چې پرونۍ لوږه دې په زړه کې ده. نن به نو نرۍ او مینې وریجې ډېرې ښې در ولګېږي. توکل په خدای، وبه ګورو چې څنګه دې پخې کړي دي. هو وبه یې ګورې، خو ډېر احتیاط به کوې، هسې نه چې یا ګوتې او یا هم ژبه دې ورسره وخوري. دومره نو د خپل پخلي صفت راته مه کوه. د ځان او پخلي صفت نه درته کوم، خو تا ویل چې ډېر وږی یم. ما ویلې ډېرې لوږې به ژبه یا ګوتې ورسره وخوري. ته زر وریجې راوړه، زما د ګوتو او ژبې غم مه کوه. لږ صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. دا د وریجې د مخې ته ایښې دي، بسم الله کوه، دارو یې که نو په خیر. یاره پلوشي، چې دا دې څومره خوندورې پخې کړي دي، چې دا به ستا د پخلي کمال وي او که وریجې به ښې وریجې وي. نه پوهېږم چې زما د پخلي کمال به څومره وي، خو وریجې په رښتیا ښې وریجې وي. زه خو وایم چې هم وریجې ښې وریجې دي او هم ستا د لاس پخلی خوندور دی. وایم کور دې وران سړیه، چې په ټول عمر کې میله ده، یو ځل د ځان صفت در نه واورېده. خو ته هره ورځ ښه خواړه راته پخوه، نو زه به دې هره ورځ صفت کوم. نو ته چې د دنیا په کار کې ګوتې نه خړوې، ښه خواړه به له کومه شي؟ که د خپلې ځمکې خدمت وکړې، زموږ به هم د نورو خلکو غوندې هر څه پر ایمانه وي. ولې کار نه کوم؟ دا نن دومره ستړی شوم چې مه کوه پوښتنه. نن په څه شي کې ستړی شوې؟ د کلي په اشر کې د کلي شاوخوا سړکونه تېرېږي، لاسونه مې پولۍ پولۍ شو. وایم شکر چې دا د خیر په کار کې خو دې برخه اخیستې، خدای دې اجرونه درکړي. یاره که رښتیا را باندې وای، دې مینې وریجو خو ډېره مزه وکړه. خو زه نه پوهېږم چې دا مینې وریجې به زمونږ کور ته له کومه راغلي وي. وایم قدمونه دې بختور وي. نن زه دومره وایم چې په لیکلو لیکلو مې د قلم رنګ خلاص شو، ځکه چې د مور د مینې داستان دومره لوی و. درنو میندو، د دلوې له 3 نیټې څخه تر 6 پورې د ګوزڼ د واکسیناتوران ستاسو کلي ته درځي. تر 5 کلونو پورې ماشومانو ته مو په خوله کې د 2 قطرو واکسین څڅول هیر نشي. بیا سره وینو، روغ رمټ او په امن کې اوسئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.